په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ورزشکارانو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره شوې چې اتلولي یې د لوګر ولایت د فوټسال لوبډلې په خپل نوم کړه. دا فوټسال لومړی ځل دی چې خوست کې موږ دغه رشته راوړه، نوی نماینده ټاکلی دی، فعالیتونه یې ماشاءالله ډېر ښه دي. حتی تر اوسه موږ د ولایت په سطحه پروګرامونه نه درلودل، نو که وخت راغی کله هم چې د ولایت په سطحه جمنازیوم کامیابه شو، کوښښ به کوو چې ولسوالیو کې هم دا ډول پرمختګونه لاسته راوړو. د فوټسال د یادو لوبډلو ورزشکاران وایي د افغانستان په سویل ختیځ زون کې هم دا لوبه پیاوړي لوبغاړي لري چې د اړوندو ادارو لخوا د لوبغاړو د تمرینونو د اسانتیاو په برابرولو سره په ملي کچه پرمختګ کولی شي. خو دلته توجه نه وي ته چې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده، اولمپیک نه ما دا غوښتنه ده، تربیت بدني نه ما دا غوښتنه ده چې باید ځوانانو ته کار وکړي تر څو نوره پرمختګونه نوره داسې سیالۍ ترسره شي. په دې وروستیو کې فوټسال لوبې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګ کړی او ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې ځینو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. د لوبو منتظمین وایي دوی د افغانستان د 14 ولایتونو د فوټسال لوبډلو لپاره په 8 زونونو کې سیالۍ په لار اچولې دي. له دې نه وروسته د دغه 8 زونونو اتلې لوبډلې قهرمانې لوبډلې به په بل پړاو کې یا د ځوانان راډیو په سوپر کپ سیالیو کې ګډون ولري چې دغه سیالیو بیا په مرکز پلازمینه کابل کې ترسره شي او د 8 قهرمانو یا د اتلو لوبډلو ترمنځ به سیالۍ بیا به د افغانستان په کچه باندې یوه غوره لوبډله مشخصه شي. د سویل ختیځو ولایتونو د ورزشکارانو غوښتنو ته په کتو د خوست ورزشي مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ډونرانو په دې ولایت کې د یو لوی ورزشي کمپلیکس د جوړولو ژمنه کړې چې په پلي کېدو سره به خوست د نړیوالو سپورتي لوبو د جوړېدو جوګه شي.